قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به وي. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې ما تاسو ته داسې یو زبردست داسې یو خوندور اپلیکیشن راوړی دی چې د هغې په وسیله تاسو کولی شئ چې خپل موبایل ته لا ښکلا ور وبخئ. ډېرو زبردست اپلیکیشن دی دوستانو، دا وګورئ زه لاندې نوټیفیکیشن کې لاندې مې دا بره کړو. نو ګورئ ستاسو ټول ایپس چې کومې وي هغه تاسو ته دلته لاندې راسي. تاسو ډېر په اسانۍ سره خپل کوم اپلیکیشن کوم ډیټا کوم اپس چې تاسو په کار وي هغه دلته موجود وي، که هغه نمبر وي د ټلیفون نمبر وي، که هغه هر یو اپلیکیشن وي هغه دلته تاسو ته ټول پیدا کیږي، یعنې په یو کلیک سره تاسو ډېر په اسانۍ سره هغه پیدا کولی شئ. دا کیږي څنګه دوستانو، پوره معلومات به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې درکوم، خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. دوستانو د ویډیو په نوم باندې به کلیک کړئ، ډسکرپشن ته به لاړ شئ، لاندې په لینک باندې به کلیک کړئ او اپلیکیشن به انسټال کړئ. او د ویډیو په اخره کې به هم زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ دغه اپلیکیشن ډاونلوډ او انسټال کړئ. نو دوستانو وخت ډېر نه ضایع کوو، راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ ک او اپلیکیشن مو انسټال ک نو دا به تاسو سمپل خلاص ک، چې کله هم تاسو دا خلاص ک تاسو نه بس پرمیشن غواړي هغه به ورکړي او تاسو ته دا ځای راشي. چې کله هم تاسو دا ځای راغی نور به دې کې ګوتې مه وهئ، تاسو دلته راشئ، دلته وګورئ موډیفای آیټمز، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک نو دوستانو تاسو ته به داسې اپلیکیشن راشي. دا وګورئ د هغه اپلیکیشن دي چې ما ایډ کړي دي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې په دې کې خپل اپلیکیشن واچوئ نو ګورئ رایټ لیفټ هم راځي. مثال په تور که چېرته ستاسو اپلیکیشن په یو هغه کې نه ځایږي نو تاسو په دې رایټ کې هم اچولی شئ. لیفټ سایډ کې ګورئ زه اپلیکیشن ایډ کوم نو تاسو دلته راشئ اپلیکیشن ایډ کولی شئ. نو په دې کلیک کې تاسو ته به ټول اپلیکیشن چې تاسو په موبایل کې کوم ایپس چې انسټال وي هغې باندې تاسو صرف چک ولګوئ او ایډ اپلیکیشن باندې کلیک کړئ. نو تاسو ګورئ دلته دوستانو دا اپلیکیشن دلته موږ سره زیات شوي. نو دوستانو د بله خوبي ډېره دا ده چې تاسو په دې کې کولی شئ چې نمبر یې هم واچوئ. دوستانو ایډ کنټیکټ باندې تاسو کلیک کړئ نو تاسو کولی شئ د په ذریعه تاسو دلته په دې چک مارک باندې نه پوهېږم چې زما موبایل څنګه کار نه کوي، سکرینې لږ مخکې هم کار نه کول، چک ولګوئ او ایډ کنټیکټ باندې تاسو کلیک وکړئ. دوستانو تاسو سره به دغه کنټیکټ هم دلته راشي. نو تاسو دلته کولی چې د خپل کوم لینک کوم انټرنیټ څه لینک تاسو ته پکار وي هغه هم تاسو کولی شئ. نو کله دوستانو تاسو دا وکړه نو دا وګورئ په دې ځای تاسو د دې هایټ هم کمولی شئ، ګورئ سایز زیاتولی، دا هغه دی ټرانسپرنسي د رنګ کلر د بانډینګ کلر دا ټول تاسو کمولی او زیاتولی شئ. دا وګورئ دا سایډونه تاسو ته ښکاري، سایډ بارډر دا تاسو هم جوړولی شئ. دې ځای نه باټم بارډر ډېر ښکلی خوندور اپلیکیشن دوستانو. چې کله هم دا تاسو وکړه اوکې باندې به کلیک کړئ، دا تاسو دلته راشي. ګوره تاسو دلته نه ښکاري، سمپل خپل موبایل نه د دې ځای نه به تا داسې بره کړئ. چې کله هم تاسو بره کړئ نو تاسو کتی شئ. دوستانو تاسو ته به خپل هغه کوم اپلیکیشن چې تاسو ایډ کړی وي هغه به تاسو دلته راشي. ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې دا دې ځای نه خلاص او بند کړو. ښه نو اوس دوستانو راځو چې تاسو دا به ډاونلوډوئ څنګه. دوستانو د خپل موبایل نه به تاسو براوزر آن کړئ، هر یو براوزر چې تاسو سره وي. نو تاسو دلته دوستانو په دې سرچ کې به ولیکئ www.teachblackmood.com. چې کله هم تاسو دا ولیکئ په انټر باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله هم په دې تاسو کلیک کړئ تاسو ته به داسې یو سایډ راشي. دوستانو چې کله هم تاسو ته سایډ راغی تاسو ته به دا آپشن راشي. نو دوستانو تاسو لاندې راشئ، لاندې به دلته لیکلی وي دا ریډ مور باندې کلیک کړئ. دلته لاندې راشئ تاسو به ډاونلوډ بټن ورکړی وي، ډاونلوډ به لیکلی وي، تاسو دلته راشئ دا په دې ډاونلوډ به تاسو کلیک کړئ. چې کله هم تاسو په دې ډاونلوډ کلیک کړئ نو اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ او خپل موبایل کې به انسټال کړئ. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که چېرته خوښه شوې مو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.